درنو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ستړي مشئ. دا چې موږ او تاسې نن لومړی کلاس دی د امازون په اړوند به موږ او تاسې غږیږو. هڅه به وکړو چې د امازون په بزنس په اړه خپلې تجربې زه تاسو سره شریک کړم. زما د همکارانو تجربې به تاسو سره شریکې شي او له تاسې به هم ځای پر ځای اورو کومې جګې ټیټې نیمګړتیاوې چې تاسو ورسره مخ شوي هغه به هم شریکوئ، ترڅو د یو بل له تجربو او مهارتونو څخه مستفید شو. درنو دوستانو، مخکې له دې چې کلاس ته ولاړ شو یوې خبرې یادول ضرور بولم، هغه دا چې امازون دغه کوم پلیټفارم چې تاسو ته پر سکرین باندې ښکاري، دغه مینوګانې، دغه تشریح چې څه ډول پروډکټ اډ کیږي، څه ډول امازون ویرهاوس ته ځي او څه ډول خرڅ کیږي او بالاخره موږ څه ډول اعلانات کوای شو، دا ټوله پروسه حتی د انسان په ظرفیت پورې تړاو لري. حتی کولی شي په 3 ساعتو کې، په 5 ساعتو کې، یوه ورځ کې، 2 ورځې، الا 3 ورځو کې دا ټول شیان زده کړي. د مونږ مقصد هم دلته دا دی چې تاسو ته دغه د پلیټفارم هغه کوم کمپلیکیشن چې دی هغه تاسو ته یو څه ساده کو، تاسو خپله ووینئ چې رښتیا هم د امازون مینوګانې دومره سختې نه دي. دغه تخنیکی برخه به موږ او تاسې په شریکه سره مخکې وړو او پاتې شوه د تجارت برخه یې. تجارت برخه یې یو داسې برخه ده چې هم تجربې ته اړتیا لري، هم حوصله او کار غواړي، او دریمه خبره ده چې د انسان بکګراوند پورې هم تړاو لري. هغه په دې معنی که یو نفر وي د غواړي د امازون بزنس شروع کړي مګر د سره $100 هم نه وي موجود، او یا غواړي دغه $100 په قرض راواخلي، نو د دپاره یو څه چیلنجي ده، سخته ده. بل نفر دی یو څوک یې حمایه کوي، وایي چې که زه بزنس شروع که دغومره پیسې انویست که، احیانا مثلا $200 $500 $1000 که مو ګټه وکړله مخکې ولاړلو هغه ده، او که تاوان مو وکړو هم یو تجربه به موږ او تاسو ته پاتې شي. د امازون خوبي دا ده چې موږ او تاسې کولی شو د بیخي کم پیسو څخه یې هم شروع کړو او په کم وخت کې هم شروع کړو. دا تر فزیکي بزنس ډیر تفاوت لري، ځکه فزیکي بزنس کې ته مجبور یو دکان ونیسې، یو مارکیټ ځان دپاره پیدا کړې، اجناس واخلې، کرا د دکان ورکړې، دا ټول شیان. مګر امازون دپاره زه به تاسو ته یو عکس وښیمه. عکس نه، زه به تاسو ته وښیم چې ما فقط 15 پروډکټ په اولو وختونو کې امازون ویرهاوس ته انتقال کړي وو. دغه تاسې وینئ 1 2 3 دغه 3 پروډکټ یې دلته راغلي دي، هغه 2 اوسه پورې نشته. یعنې ما دغه 15 پروډکټ د $15 په مقابل کې اخیستي وو، دا مې لیږلي وو، د امازون ویرهاوس ته مې انتقال کړل. یعنې د ما سټارټ، د ما شروع د دغه پروډکټونو څخه وه. نو د دې په خاطر زه بیا هم تکراروم چې د امازون بزنس مونږ او تاسې که شروع کوو دا معنا نه لري چې مونږ او تاسې به خامخا میلیونر کیږو. مونږ او تاسې به خامخا ډېرې پیسې پیدا کوو. دا تړاو لري زمونږ او تاسې په کار او زحمت پورې، چې څومره مونږ او تاسې وخت ورکوو، زحمت وباسو، هموغومره مونږ او تاسې ته نتیجه ورکوي. زه به تاسو ته د خپل د دې اکاونټ ایوریج وښیم چې ما له دې اکاونټ څخه په تیرو 2 کلونو کې څومره پیسې ترلاسه کړي. که زه راشم پیمنټ ته، دا د دې لپاره تاسو ته ښیم چې تاسې عمله نه وینئ، چون ما په $1,000,000 نه دي ګټلي، بلکې دغومره مې کړي دي چې هم خپل ځان حمایه کړم او هم مې خپل فامیل حمایه کړم او هم مې په ضمن کې یو څه تجربه حاصله شوې وي، چې دا تجربه بیا د دې باعث کیږي چې وروسته ته ډېرې سرمایه ګذارۍ ته آماده شي. دغه یو راپور دی دوستانو، تاسې وینئ. د جولای د اول تاریخ نه تر جون د 14 تاریخ پورې، نه پوهېږم څو میاشتې راځي، خو تقریبا یو نیم کال 2 کاله شاوخوا راځي. د ما د اف بی ای پروډکټ سیلز چې دي تقریبا 1,10,00,000 سعودي ریال کېږي. 1,10,00,000 سعودي ریال که موږ او تاسې ډالرو ته واړوو،
تقسیم په 3.15 تقریبا 10,000 شاوخوا 29,000 راځي. یعنی ما په 2 کالو کې په دې اکاونټ څخه تقریبا 29,000 باندې عمره سیل کړی دی. خو په دې 1,10,000 ریالو کې د ما بیا ریفانډز هم وو، ځینې پروډکټونه وو چې خراب وو یا څه مشکل درلوده، هغه بیرته کسټمر رالیږلي دي یا د کسټمر ادرس نه و موجود. بنا پر هر دلیل چې وو تقریبا د 14,800 ریالو پروډکټ د ما بیرته ریټرن شوي دي. په دې کې امازون هم خپلې پیسې اخیستې دي. که تاسې امازون مصارف وګورئ په دې 1,10,000 کې یعنی تقریبا یوه برخه فقط امازون اخیستې دي چې زیاتره یې د 12,000 د امازون سیلینګ فیس چې دی دغه راغلی دی. او په دې کې اعلانات هم راغلي دي چې ما اعلانات کړي دي. کاسټ اف اډورټایزینګ دغه د تاسې وینئ دوستانو، دا مې تقریبا 7,580 ریالو اعلانات کړي دي. او د خالص پیسې چې د پروډکټ د قیمت سره چې ماته بانک ته راغلي دي هغه 8,000 دي. صدیق الله ورور سمه ده، لږ وروسته بیا مایک ته خلاصوم. بانک ته چې د ما پیسې راغلي 8,000 102 ریاله د ما بانک ته انتقال شوي دي. تقریبا د ما ګټه له 10 الا 40% ده. دا چې 40% د دغې څومره راځي تاسې کولی شئ حساب ورته وکئ. ښه، امازون کې څه ډول خلک پروډکټ خرڅوي؟ ګورئ دوستانو، دغه یو پروډکټ دی، نه پوهېږم خوست کې ورته چاوله چپلاکې هم وایي، څپلی. په نورو ولایتونو کې بچې ورته وایي، خو یو قسم څپلکې دي، سپک غوندې وزن لري. دا یو مثال تاسو ته راوړی دی چې هره ورځ 11,182 یونټه دا خرڅېږي. دغه د تاسې جنګل سکاوټ ډټا ګورئ او دا د میاشتې تقریبا 34,000 یونټه خرڅېږي. نه وبخئ، 33,000 او 11,000 نه پوهېږم دلته څه ستونزه لکه چې موجوده وي. خو خیر، د ورځې همدومره خرڅېږي. د میاشتې راپور کې نه پوهېږم، زه یې دلته وګورم. خیر، زه تاسو ته یو بل پروډکټ وښیم. موږ به راشو، اول به زه تاسو دا وښیم بیا ځم بل پروډکټ ته. دغه نفر دغه څپلکې په $9 باندې خرڅوي. پخوا به یې په 9.49 ډالر خرڅول، یعنې $50، خو اوس یې 20% ډسکاونټ ورکړی دی. که دا موږ او تاسې دلته راشو علي بابا کې وګورو، علي بابا کې دغه پروډکټ تقریبا $2.90 اخیستل کېږي. خو په علي بابا کې شرط دا دی چې ته باید حد اقل 1,000 یونټه الا 2,000 یونټه باید واخلې ترڅو تاته په دې قیمت تمام شي. او که بیا له 10,000 جوړو څخه زیاته اخلي بیا تاته په $2 تمامیږي. او دا په امازون کې بیا دا خرڅوي پر $19 باندې. خپل امازون څومره ترې اخلي؟ امازون ترې اخلي $11. یعنې $11 که امازون واخلي $2 خپله پروډکټ چې ماتولی دی $14 او $1 الا $1.5 هم د شیپینګ کاست ورباندې راشي. ټوټل فکر وکړه چې $15 شو. نو د دغه $29 نیټ ریونیو څخه تقریبا 15 چې نور 4 نور هم رقم کې $25 شل الا $25 مینس کې دغه نفر ته فقط خالص ګټه پاتې کېږي. زه به تاسو ته یو بل پروډکټ هم وښیم، نه پوهېږم د دې پروډکټ ډیټا څنګه ده. دوستانو، نن سبا دغه د اوبو د څښلو ترموز ورته ووایو که ګیلاس ورته ووایو، دا هم په ټرینډینګ کې دی، بالخصوص دغه د سټینلي برانډ. سمه ده ثنا الله ورور، امازون بزنس به هم تشریح کو. دوستانو دا وګورئ، دا هم بیسټ سیلر بیجې اخیستی دی. او دلته که لاندې وګورئ په تېره میاشت کې 6,000 پلس خرڅ شوی دی.
منتظر به شو ترڅو د جنګل سکاوټ ډیټا هم دلته راشي پاس وښودل شي. ترڅو چې هغه آماده کیږي. دغه یو پروډکټ دی، د افغانستان خولۍ ده، افغان سټایل کلچرل کپ. دا تقریبا په ورځ کې 2 یونټه خرڅېږي او میاشت کې هم 80 یونټه. دا په افغانستان کې تاسې پوهېږئ په څومره قیمت لري؟ $1. $1 تقریبا 80 باندې پیدا کیږي، او پر امازون کې په څو خرڅېږي؟ په $19 باندې. د دې پروډکټ نه مې مقصد دا و چې تاسې نه تنها دا چې د علی بابا نه یا د نورو هیوادونو څخه پروډکټ اخیستلی شئ، کولی شئ خپل افغاني تولیدات هم خرڅ کړئ پر امازون باندې. یعنی تاسې کولی شئ مختلف پروډکټونه په خپل افغانستان کې ټارګیټ کړئ، پر امازون کې ډیټا وګورئ، په امازون کې لیست کړئ. فعلا دپاره کارګوګان شته دي په افغانستان کې. کله هم چې کارتن باکس آماده شو، لیبل دا شیان هم پرې ولګول، کولی شئ کارګو ته یې ورکړئ. هغه کارګو د تاسې پروډکټ مستقیم د همغه مربوطه ښار نه لیږي د امازون ویرهاوس ته. امازون ویرهاوس ته چې ورسېده، بیرته امازون یې ګوري، سکن کوي، اویلیبل کیږي، کسټمر یې اخیستلی شي. فعلا دپاره دغه 3 دانې پاتې دي، او دغه پروډکټ هم زه تاسو ته وښیم. نه پوهېږم چې دلته په دې عددونو کې ستونزه ده که د مغز نه پر خلاصېږي، خو خیر په هر صورت دا پروډکټ چې دی بیسټ سیلینګ بیج کې دی، بیج یې اخیستی دی، سټنلي نومیږي. که موږ او تاسې همدغه هغه یې راواخلو، متن راواخلو او علی بابا کې سرچ کو چې دلته په علی بابا کې دا پروډکټ څومره قیمت لري. ګورئ دوستانو، دلته مختلف پروډکټونه موږ او تاسو ته راغلل. له $2 فکر کوم همدې ته ورته دی. په $2 باندې 2.4 باندې دغه یو پروډکټ تاسو کولی شئ په علی بابا کې پیدا کړئ. خو د دوی شرط څه شی وي؟ د دوی شرط دغه MQ ده، دې ته مینیمم کوانټیټي آرډر وایي. یعنی MQ دا چې هر څومره د کوانټیټي زیاته وي، تاسې کولی شئ پروډکټ ارزانه واخلئ. نو یو دغه پروډکټ تقریبا پر امازون کې دا سټنلي پر $15 باندې خرڅوي. دی پر $15 باندې خرڅوي، او دلته هم فکر وکړه $15 له دې هم ارزانه پیدا کیږي. او د امازون مصارف هم چې ورپسې واچوي، د امازون څومره مصارف؟ 12% $12 امازون اخلي، 1215 او دلته نیټ ریوینیو دا معنا چې هغه قیمت چې د امازون د مصارف څخه پرته لاسته راځي دغه دی. نو د امازون د مصارفو څخه پرته چې دلته د ټوټل مصرف $15 و، موږ ته $22 راځي. په دې $22 کې که موږ او تاسې $4 $15 قیمت هم ترې وباسو، موږ او تاسو ته تقریبا له 15 تر $12 پورې په دغه یو پروډکټ کې پاتې کېدلی شي. ښه، زه به ولاړ شم، زما د امازون اکاونټ به تاسو ته خلاص کړم. MO ریوینیو څه معنا لري؟ MO ریوینیو منتلی ریوینیو، که مقصد د دغه وي، د دې مقصد منتلی ریوینیو ده. او خیر اوسې، د دې مقصد دا دی چې منتلی ریوینیو د دې پروډکټ څومره دی. ښه دوستانو، دا د ما د امازون اکاونټ دی. تقریبا د ما سیلز چې دی د نن ورځې سیلز $20 دي،
چې تېرو 10 ورځو کې به زه تاسو ته وښیم. ما په تېرو 10 ورځو کې په سعودي عربستان کې 244 یونټه خرڅ کړي دي. 2096 ډالر سیلز شوی دی، او په یو اس ای مارکیټ کې هم 14 یونټه مې خرڅ کړي چې 306 ډالر سیلز مې شوی دی. او کله چې تاسو ته آرډر راشي هغې برخې ته وروسته هم ورځو. مثلا دغه د یو اس ای کې یو آرډر راغلی، کولی شئ تاسې اف بی ای پینډینګ دی، تر اوسه پورې نه دی لیږلی. کلیک ورباندې کومه، ما ته به دلته وښیي. دغه دی دوستانو، ما ته یو آرډر راغلی دی، دغه خولۍ چې لږ مخکې مې تاسو ته وښودله 10 ساعته مخکې. او که بیرته زه د پخواني اکاونټ ته لاړ شم، دا اکاونټ مې ډي اکټیویټ شوی دی ځکه په اقامه باندې جوړ شوی و، د پلار په نوم مې و. هغه د سعودي دولت تصمیم ونیو چې هغه اکاونټونه چې په اقامه باندې جوړ شوي وي هغه د ټول ډي اکټیویټ شي، باید کمپني ال ال سی او ال ټي ډي باندې رجستر شي. نو تر هغه چې زه په دغه اکاونټ کې مصروف یم، تاسو کتلی شئ دلته چې ما ته ټوټل څو آرډرونه راغلي دي. زه راغلم منیج آرډر ته، آل آرډرز ګورو. تقریبا ماته 1014 آرډر راغلی دي. په دې کې ما مختلف ټایس د کټس ټایس خرڅ کړي دي، چې تر ټولو بهترین یې هم دغه یو و چې ماته یې ډیره ګټه وکړله. دغه پروډکټ ډیر به خرڅېدو، فعلا دپاره سټاک کې نشته ده. په دې نږدې ورځو کې به دا هم سټاک ته ورسیږي. تقریبا د چین څخه مې لیږلی دی، یو 5 ورځو کې انشاءالله رسیږي. تاسو به عملا دغه د ما پروډکټ په راتلونکي کلاسونو کې هم ووینئ چې څه ډول دا سټاک ته رسیږي، او څه ډول زه ورته اعلانات کوم، او څه ډول ماته آرډرونه راځي. تاسو به دا عملا په ژوندۍ بڼه انشاءالله وینئ په نږدې راتلونکي کلاسونو کې. ښه برادر عزیز، اگر ابتدای برای ما تشریح کنید درباره آمازون باید چگونه اکانت ترتیب می شد؟ برای ترتیب اکانت چی لازم است؟ درست است رحمت الله برادر، همه چیز در موردش گپ زده میشه. این فقط یک معلومات ابتدایی است که می ذهنیت آماده شود که آیا آمازون براستی کار میته، نتیجه میدهد یا نه. چون اکثر استادا یا اکثر اشخاص که در مورد آمازون تدریس میکنند فقط در موردش گپ میزنند، عملی کدام چیزی نیست. گرچه میفهمم که بزنس ما به او حد نیست که باید باشد و بازم یک معلومات است. نو همین قسم از ابتدا اگر تشریح شد خیلی بهتر است. صحیح ده، انشاءالله تشریح کیږي. بعد چې څه ډول اکاونټ جوړیږي، دغه ټولو مینوګانو باندې به غږیږو، څه ډول پروډکټ انتخاب کیږي، حتی تر جنګل سکاوټ پورې به موږ او تاسې درسونه مخکې سره وړو. ښه دلته دوستانو زه بیرته ځم د سعودي عربستان مارکیټ پلیس ته، کوم چې زه فعلا ورکې ډیر کار کوم. د ما ډیر تمرکز په همدغه مارکیټ پلیس باندې دی. بیا به زه د دوبۍ مارکیټ پلیس ته هم واوړم چې زه هلته د افغانستان دیګ بخارونه، افغان پامیر په نوم دیګ بخارونه دي، هغه هلته خرڅومه. دلته که موږ او تاسې وګورو سعودي عربستان کې اوس 4 آرډره پینډینګ پرته دي. دلته به هم سر ښکاره کړو. دوستانو زه په سعودي عربستان مارکیټ کې د یو برانډ سره چې هلته موجود دی، صفا المروج په نوم د هغه سره کار کوم. دا یو پروډکټ دی، په دې باندې زه دوی سره لګیا یم او زه دا پروډکټ خرڅوم. دا مختلف ډول تیل لري، تقریبا 80 قسمه تیل لري. زه د دوی دغه پروډکټ خرڅوم. او تاسې د معلوماتو په خاطر باید ووایم چې زه دغه تیل په 9.99 ریال باندې خرڅوم، او ما ته دغه تیل تقریبا په عمده ډول چې زه اخلم په 6.7 ریال باندې تمامیږي. او دا چې امازون څومره پیسې اخلي زه به هم تاسو ته هغه وښیم. آیل
سرچ به کو دلته. اته اشاریه پنځه نوي پر دغه 92.99 کې که موږ ترې منفي کړو 8.95 21 ریال پاتې کېږي. او که دغه 6.اوه هم ترې منفي کړو ماته هر 6.اوه ریال څو پیسې نورې ګټي 14.34. ښه دوستانو، نن فقط په دې باندې غږیږم چې پر امازون کې په ابتدا کې کومې مینوګانې ډېرې مهمې دي. د ټولو مینوګانو په اړه غږیږو، هره مینو به انشاءالله ذره ذره تشریح کوو. خو تاسې د عمومي معلوماتو دپاره چې زه استفاده کومه یو د منیج انوینټري ده چې تقریبا کاربورد فکر وکړئ چې یو 80-80% دی، ځکه ډېر استفاده کیږي. او بل د آرټ پروډکټ په هغه وخت کې استفاده کیږي چې ته کله غواړې یو پروډکټ اضافه کې. او بل شپ منیج اف بی ای شپمنټس تقدم دومره نه استفاده کیږي لکه دغه خو د دې معنا نه لري چې موږ او تاسې باید دغه نور زده نه کړو. د نورو زده کړه هم مهمه ده، اما دومره ډېر کاربورد به نه لري، دومره ډېره استفادې وړ نه ده. مثلا منیج انوینټري ته ګورې، کلیک ورباندې کوې چې د تا څومره سټاک موجود دی څومره موجود نه دی. هغه ته کولی شئ د تاریخ مطابق هم وګورئ، د نوم مطابق هم وګورئ، اویلیبیلیټي هم وګورئ چې څومره اویلیبل ده. مثلا زه پر دې باندې کلیک کوم، ماته ټول سټاک ښکاري له ښکته نه پورته. مثلا دا پروډکټ مې 22 یونټه 25 یونټه. او بیا که زه کلیک پر وکړم له ښکته څخه پورته یې ماته وښیي هغه چې صفر دي، خلاص شوي دي. مثلا دا ټول صفر شوي دي د ما دغه پروډکټونه، زه باید دغه د امازون ویرهاوس ته ورسوم. دلته هم موږ او تاسې اپشنونه لرو چې هغه پروډکټونه فقط موږ ته وښیي چې اکټیو دي، ان اکټیو دي، انکمپلیټ دي، کوم مشکل ولري هغه پروډکټونو لیست موږ ته دلته ښیلی شي. په عموم کې زه تاسو ته ویلی شم چې دغه صفحه د امازون دغه انټرفیس چې دی هیڅ سختي نه لري لکه د فیسبوک صفحه، د ټیک ټاک صفحه او یا هم نور پلیټفارمونه دومره اسانه دی. خو خبره چیرته ده دغه که موږ او تاسې تخنیکي برخه ونوموو، بله برخه یې د بزنس برخه ونوموو. د بزنس برخه هم د موږ او تاسې پر لکه مخکې مې چې ویل پر ذهنیت پورې تړاو لري چې موږ او تاسې څه ډول ذهنیت جوړولی شو چې موږ دغه برخه شروع کړو. یعنې ممکن فعلا دپاره یو کس وي امازون وغواړي چې زه یې شروع کوم، ما سره 100-200 ډالر دي، فقط زه په دې باندې غواړم هم امازون اکاونټ خلاص کړم، هم یو پروډکټ واخلم او هم یې ولګم. هیڅ ګټه نه غواړم، فقط غواړم دغه پریکټس مې وشي، دغه لاره وپېژنم چې زه څه ډول یو پروډکټ لیږلی او خرڅولی شم، کومو مشکلاتو سره مخ کېږم دا کار کولی شي. دوهمه کټګوري خلک دي هغه یو څه پیسې لري، وایي چې نه زه هم زده کړه کول غواړم او هم غواړم چې زده بزنس وکړم. هغه په یو ورچوال اسسټانټ سره مشخص مخکې ځي، هغه که د فیور د لارې پیدا کوي، که د کومې بلې لارې پیدا کوي، 1 to 1 کلاس ورسره اخلي، خو یو تفاهم ته ورسره رسیږي او هغه هم انویسټ کوي او هم زده کړه حاصلوي په دل جریان کې. یو بله ډله خلک دي چې هغه پیسې لري، وایي زه زده کړې قصه کې نه یم، زه یو څوک استخداموم، غواړم متخصصین استخدام کړم، مستقیم د ماته اکاونټ هم جوړ کړي، ماته د پروډکټ هم د خپل انتخاب کړي، د یو څو پیسو په مقابل کې هغه که میاشتنی معاش باندې ورسره جوړیږي او که پر هغه باندې په فیصدي باندې ورسره تفاهم ته رسیږي هغه هم کولی شي. خو د ما په نظر بهتر کار هغه دی چې خپل زده کړه وشي، په خپله انویسټ وشي، ځکه دا کار نه دومره وخت غواړي او نه هم دومره انرژي او پیسو ته اړتیا لري. کولی شي د کمو پیسو په واسطه په کم وخت کې دغه ټوله پروسه منیج کړي. که زه تاسو ته وایم چې زه مې د خپل دغه اکاونټونو دپاره
په اونۍ کې یوه ورځ کې تقریبا 4-5 ساعته وخت ورکړم، ټول کارونه مې زه ترتیبولی شم. نو د نن ورځې دپاره همدغومره معلومات کافي وو. اوس به ستاسو خواته راشو، میکروفون به خلاص کړو، میکونه به خلاص کړو، تاسې لاسونه پورته کړئ که څوک څه ویل لري. هغه ده نور سبا نه بل فکر کوم او سبا د ټیک ټاک د لارې لایف راځو، هلته هم موږ او تاسې هغه ملګري چې علاقمندي لري کولی شي هلته ګډون وکړي، او هغه ملګري چې ګډون نشي کولی نو بل کلاس کې کولی شي ګډون وکړي. په نورو کلاسونو کې موږ او تاسې د اکاونټ د جوړولو په اړه غږیږو، په نورو کلاسونو کې بیا موږ او تاسې د مینوګانو په اړه هم بحث وکړو. ښه، زه وګورم چې کوم ملګري لاس پورته کړی. ثناء الله امین پورته کړی. استاد د دیګ بخارونه له تا د افغانستان وړي. ښه سمه ده، زه به تا ته میک هم خلاص کړم او دیګ بخارونه به هم تا ته وښیم. ثناء الله او دیګ بخارونه موږ هغه نه وړي دي، افغانستان دغه دی. کولی شي میک دې خلاص کړي ثناء الله ورور. ستړی مه شي. مننه چې وخت مو راکړ. ستا محترم پوښتنه همدغه وه چې د لیک بخارونه تاسو د افغانستان نه وړي دي یا موږ وغواړو چې پروډکټ د افغانستان نه ویسو، نو کومه سالمه او ښه طریقه به وي چې هغې طریقې په واسطه یې موږ ویسو پاریس ته یا دوبۍ ته، هلته کوم مارکیټ پلیس موږ کار کوو هغې مارکیټ پلیس ته یې ورسوو. یعنې له کوم طریقه یې کولی شو ولیږو؟ سوال دې دغسې و. بلکل همدغه سوال دی. کولی شي فعلا دپاره خو په افغانستان کې کارګوګانې دا خدمات سرته رسوي که نه. پخوا به ډي ایچ ایل، فیډیکس دغه شرکتونه هم موجود وو. د تحولاتو نه وروسته دغه نړیوال شرکتونه چې دي دفترونه یې بند کړي دي، خو پر ځای یې اوس کارګو شته ده. هغوی سره چې وغږېږي هغه د تا پروډکټ اول دوبۍ ته انتقالوي، له دوبۍ چې د نړۍ هر ګوټ ته وښایي هلته انتقالیږي، رسیږي. ښه سمه ده، مننه. کور ودان. او دا کار زه خپله عملا کوم او پروډکټ مې هغه ته لیږم. دا د خوست نه زه یو پروډکټ لیږم د امریکا د امازون ویر هاوس ته. دا هم افغان پامیر دیګ بخارونه دي چې فعلا دپاره یو دانه په سټاک کې اویلیبل دی او قیمت یې هم 280 درهم دی، او دا هم د ما د سټور نوم چې زه یې خرڅوم. او مختلف لیترونه دي، 15 لیتره، 8 لیتره، 10 تر 50 لیترو پورې. ډېره ښه. کوم بل پوښتنه لرئ؟ ښه، که کوم بل ملګری پوښتنه لري کولی شي لاس پورته کړي. په ډاډه زړه کولی شئ دوستانو پوښتنې وکړئ، په اړه یې وغږېږئ. هر ډول معلوماتو چې اړتیا وه مکمل سکرین د تاسو په خدمت کې دی. هر بخش ته چې تاسو ورتګ غواړئ زه به همالته ورځمه، ستاسو پوښتنه به جوابوم. او باوري یم چې ملګري شته دي، په ذهنونو کې به یې پوښتنې وي، خامخا کولی شئ پوښتنې مطرح کړئ. ښه، بل ملګري لاس پورته کړی، زه وګورم. ایچ پی ایلایټ بوک استاد د کلاس په اړه معلومات راکړه. نوري صاحب ستا څو بجې څومره وخت دی؟ کلاس تقریبا په ګروپ کې لیکل شوی دی. سمه ده. سید مصطفی ورور واتساپ شماره خو نه پیږم، هماغه ګروپ کې شته د اډمین 940 شماره، هغه ته مسیج کولی شي. د نوري صاحب خواته راشم چې هغه څه ډول پوښتنه لري. نوري صاحب کولی شي میک دې خلاص کړي. سلامونه، احترامات تاسې او ستاسې د ګروپ ټول ملګرو ته.
علیکم السلام. مننه کوم ستا د ستر خدمت څخه. دا ډېر غټ خدمت دی چې ته موږ دپاره کوې، او په ضمن کې موږ د دې څخه نورې ګټې هم کولی سو. په ارامه فضا کې، په ارام کور، د فامیل سره موږ خپل ګټه لاسته راوړو. خو زموږ کوښښ ډېر په کې مهم دی، رول لري. دوم، زه راځم، زما سوال دا دی، په دې کې موږ مطلب خوراکي توکي معنا پورته کولی سو، پروډکټ هغه پښې کې سیل کولی سو، خرڅولی سو. ښه، هو کولی شو موږ پکې خوراکي توکي هم خرڅ کړو. زه به راشم دلته، مثلا ته نوري صاحب کاناډا کې، زه به تا دپاره د کاناډا امازون خلاص کړم، amazon.ca. تانو تک امازون تقریبا 40 هیوادونو کې مارکیټ پلیسونه لري، چې هر مارکیټ پلیس یې فقط په د آخري .com.ca، کاناډا.com امریکا .sa، سعودي عربیه .de، جرمني، دغسې نومونه یې بدلیږي را بدلیږي. نو دغه د مثلا خوراکي توکي کې که زه اوس تاته سرچ کړمه ملک، مطلب ملک ما مطلب د دغه څه دی، د وچې میوې څه دی، نه زه غواړم چې وچې میوې ته هم ځان دغه کړم، لکه دا انجر چې د هغه او ترڅنګ کشمش چې نه، او تاسې میمیز ورته وایاست. او کشمش و دا هر څه ته کولی شي خرڅ کړي. نه پوهېږم چې زه چېرته پیدا کړم. په افغانستان کې دغسې شرکت دی، هغه ما نه غوښتنه کړې وه چې یو څوک را پیدا کړه، تیار یې برانډ هم رجسټر کړی و هلته، پکې دغه هغه یې پروسس کړي هم و، د هغه سرټیفیکیټ یې هم درلودو، د جلغوزو د وزارت نه هغه سټانډرډ معیارونه چې ټاکي د پروډکټونو لپاره، د هغې سرټیفیکیټ یې هم درلودو، نړیوال سرټیفیکیټونه یې هم درلودل، مګر ویلې زه چې لرم ښه. هر شی چې غواړې و کندهار کې شته. نو زه کولی لرم. شي او که بیا د افغانستان پروډکټونو لپاره برانډ رجسټر شي، هغه بیا بیخي ښه نتیجه ورکوي، هغه بیا بیخي اوږدمهاله پروژه راځي، اوږدمهاله ګټه راځي، برانډ هم زه غواړم داسې ځان ته یو سیسټم جوړ کړم، ځکه زما ډېر ملګري چې هغه په میلیونو ډالر هندوستان ته دی، معنا هر کال دا خپل سیزن لري. د انجر چې دغسې ممیز دي، داسې ډېر تقریبا 12-14 کلمه شیان دي، دی اس دی. نو ما ته یې ویله چې داسې یو سیسټم جوړ کړه. اوس د یو کنټینر راستی، زما بل ملګری دلې دی په کالګري کې دی، د هغه سره پروډکټ کړی دی چې هغه پر کاسکو پر دوی باندې خرڅوي. نو یو کنټینر یې اوس آرډر کړی دی. ما ورته وویل چې زه آنلاین کوم، ول آنلاین یې تا ته در کوم، آنلاین پر کار یې ستا هغه. نو په دې خاطر ما وویل چې زه خپل دا وچې میوې د شروع کړم. همدغسې د نوري صاحب د افغانستان اکثره پروډکټونه ډېر ښه مارکیټ لري، د باندې خلک په اسانۍ پیدا کولی نشي، مګر داخلي خلک هغه باندې ویستلی نشي. مګر موږ او تاسې که دا هنر زده کړو، لکه ما چې اوسه پورې فقط 3-4 پروډکټونو باندې په تنهایي باندې ما کار کړی دی، ما غوندې 3-4-5-6-10 کسان نور هم دغسې پر نورو پروډکټونو باندې کار وکړي. دا لړۍ همدغسې ادامه پیدا کوي. او خوبي د افغانستان پروډکټونو دغه ده چې یو خو یې ارزانه دي، حتی تر چین هم ارزانه پیدا کېږي په افغانستان کې د افغاني تولیدات. او هلته چون کارګرانو مزد خو تاسو ته معلوم دی چې په څومره کم مزد باندې کار کوي. دوهمه مسله دا چې زموږ اکثره شیان کیفیت یې ښه دی، طبیعي ډول دي. هغه لکه تا چې اوس دغه هغه ته اشاره وکړله، وچو میوو ته او د نورو شیانو ته. نو دا کار موږ او تاسې بیا په شریکه کولی شو د افغانستان توکو دپاره بهترین مارکیټ پیدا کړو. انشاءالله کوششونه به کوو ټوله په ګډه، د خپل ټیم یو تر بله به سره همکاره یو، او په اخلاص باندې به دا کار کوو. داسې نه دی چې ته مخته ځې زه شاته یمه. زموږ څه ځینې افغانان داسې دي، خو موږ تاسې باید ځان ته جلا یو تجارتي پلان جوړ کړو، تجارتي پارټنرشپ ولرو. مطلب ټولو ته به په
پارټنرشپ کوو په هر بخش کې لکه اوس څنګه تاسې بیا کوم مطلب بیا کوم څه دلته زموږ سره خدمت کوئ دلته موږ ته هر څه راښیاست داسې به ټوله یو بل سره کوو انشاءالله بیا یو کار مخته ځي د خیر سره انشاءالله په افغانستان کې زه مطلب چې اوس دا بخش دی لکه دا د وچې میوې ده زه نور شیان هم لرم په پلان کې ځینې شیان دلته ځینې هلته نو انشاءالله کارونه سمیږي د خیر سره کوښښونه به کوو مننه که هر څوک پوښتنه لري زما خبرې ډېرې اوږدې شوې ژوندي اوسئ مننه خیر زه به سي مایک میوټ کړم ملګري هم راواخلم ترڅو به زه تاسو ته دوستانو د زعفرانو نمونې هم وښیم چې زعفران پر امازون کې څومره قیمت لري او هغه هم دغه زعفران د مختلفو هیوادونو دي د افغانستان زعفران لکه څه ډول تاسو ته معلومات کیږي په نړۍ کې څو ځله اول مقام خپل کړی فکر کوم دا تیر کال یې هم اول مقام خپل کړی و زه به تاسو ته وښیم ترڅو دغه د جنګل سکاوټ ډاټا هم خلاصه شي یعنې دا فقط یو څو نمونې دي ضرور نه ده چې هر ټول دې پر زعفرانو باندې کار وکړي ټول دې پر بادام او یا هم وچې میوو باندې په عموم کې مقصد مې دا دی چې په افغانستان کې که د اوس موږ او تاسې سهار وختي بازار ته وځو په سلهاو دغسې پروډکټونه موږ او تاسې تر نظر راځي چې پر امازون کې دلته په ډالرو خرڅېږي موږ او تاسې هلته په افغانیو هغه اخیستلی شو او پاتې شوله د دې علي بابا نه او د دې چین نه او یا هم نورو هیوادونو څخه خرید و فروش هغه هم موږ او تاسې کولی شو هغه کې هم ستونزه نه لرو ښه تر څو چې دغه جنګل سکاوټ ډیټا خلاصوي زه به محتاج کاریزوال ورور میک خلاص کړم محتاج ورور کولی شي میک خلاص کړي ستړی مه شي السلام علیکم استاد ستړی مه شې خدای دې وکړي چې ښه به وي علیکم السلام ته ښه یې جوړې په خیر صحتمند یې الحمدلله استاد بس الله دې تاسو نه خدمت قبول کړي لوی خدمت ته مو لاس اچولی استاد زه خو دوه پوښتنې لرم ووره که چې ستاسو دغه پروګرام ګورم ما باندې ډېر مثبت تاثیرات ورځ په ورځ کېږي هیله کوم ژوندی دې وي کامیاب اوسېږي استاد زه دوه پوښتنې کوم مهرباني یوه دا پوښتنه چې که چېرته زه په یوې کې یم تاسو ما هم ټیټ عقیده ونه کړې ده په دوبۍ کې یم زه دوبۍ مارکیټ پلیس یعنې دوبۍ کې اکاونټ خلاص کړم کولی شم چې په چې امازون چېرته بیرخوس لري نور مارکیټ پلیس باندې کار وکړم د دې همدې صفحه خلاصه کړم ته چې هر وخت په هر یو مارکیټ پلیس کې یو مارکیټ پلیس کې د امازون اکاونټ خلاص کې ته کولی شي په 22 هیوادونو کې پروډکټ خرڅ کړي وګوره ما دلته تقریبا 14 مارکیټ پلیس دي چې زه کولی شم په دې ټولو کې خرڅلاو وکړم په دې کې لیست تاسې وینئ د میډل ایست دپاره هم د نارت امریکې دپاره ساوت امریکا او ایروپ هیوادونه دي له هغه وروسته اسیایي هیوادونه هم دي چې په هغې کې استرالیا شامله کړې ده یو څو هیوادونه نور هم شته دي چې ما اوسه پورې لیست کې نه دي اضافه کړي یعنې که ته په دوبۍ کې مارکیټ پلیس کې اکاونټ خلاص کې ته کولی شي په دې ټولو کې خرڅلاو وکړي استاد ډېره مننه یوه بله پوښتنه کوم اجازه ده مهرباني او بله پوښتنه مې دا ده استاد چې که چېرته زه امازون اکاونټ جوړ کړم خپل ایمیل باندې لوګین شم په کمپیوټر کې هغه کولی شم چې هغه خپل اکاونټ کوم ایمیل چې د په موبایل کې هم استعمال کړم امازون اکاونټ ته کوم نقصان نه رسېږي چې بار لوګین کېږم نه هیڅ ستونزه نه لري یو خو دا چې ته چې په موبایل کې خلاص کې خپله چې لاګ آوټ نشي خپله اتومات نه لاګ آوټ کېږي ته باید لاګ آوټ کې او پر کمپیوټر کې هم مثلا زه چې که اکثر زه هر وخت وغواړم چې زه لاګین شم ما دلته خپل ځان لاګین ساتلی دی فقط یو کلیک کوم اتومات ما هغه صفحې ته مې بیایي د امازون بیا هم که بار لاګین کېدی هم کومه ستونزه نشته استاد یوه پوښتنه لرم او د بل چې وخت نه نیسم نو دا ضرور پوښتنه ده چې موږ دلته کار څخه نه وخت د کمپنیو نه په وره کې نن هم د کار څخه پټ یم وده مننه ژوندی دی بس خدای دې وکړي چې دغه هڅې د نتیجه ولري انشاءالله بس خدمت موبایلونه خرڅ له خدمت وروسته کېږي تکلیفونه وروسته کېږي استاد که دغه ویډیوګانې په یوټیوب باندې اپلوډ شي نو ډېرې به ښې موږ به هر وخت لاسرسی ولرو
سمه ده، کوشش کوم زه دا ویډیوګانې یو څه ایډیټ کړم، نور به یې یوټیوب ته اپلوډ کړم. لینک به انشاءالله ګروپ کې تاسو سره به شریک کړم. قربان استاد، مننه. سلامت اوسئ، الله مو داسې سرلوړي لره. مننه. ښه، اوس به راشو درویش ورور ته. فقیر الله درویش ورور چې د موږ نه ډېر وخت ورک شوی هم دی، زموږ ملګری دی. میک دې خلاص کړه درویش صاحب، ستړی مه شي. السلام علیکم سروان صاحب. ښه یې جوړې الله دې په وکړي چې خیر موجود ښه یاست. دی. شکر ده، مننه. ته ښه یې؟ خیر اوسې، مننه، ژوندی دې وي. خیر اوسې. واقعیت د ډېر مفید معلومات، واقعیت د ډېر سمیت نه زده کني. زه تقریبا د 2 کاله کېږي چې زه د امازون ګوګل کې وکړه، ټیک ټاک کې وکړه، ډېر څه قسم خو داسې سر مې راپورته واقعیت ډېر ښه دماغ مې پرو شول او ډېر ګټور درس و. او دا چې ورور پوښتنه وکړه، مو هغه پوښتنه وه چې د ویډیو چې اپلوډ شي کوم یوټیوب یا بل کوم چینل لرئ چې هغه کې اپلوډ شي، سړی بار بار وکړي، نو انشاءالله زده کولو وړ ده. او دا غوښتنه مې کړه. بس سمه ده، زه کوشش کوم چې هر څومره زر کېږي ویډیو ایډیټ کړم او یوټیوب کې خپاره کړم، بیا به انشاءالله تاسو سره لینک شریک کړم. مننه. خیر سي. او د پوهې کوم کورسونه چې دي دا به حتما انشاءالله چې هغه ته اډ کېږي که نه؟ کوشش کوم ځکه په یوټیوب کې هم نور چا دغسې هغه نه ویډیوګانې اضافي هغه نه دي اپلوډ کړي، خو همدغه موږ او تاسو غوندې کلاسونه یې اخیستي دي، بیا یې اپلوډ کړي دي. خو دا لړۍ به انشاءالله موږ او تاسې هم کوشش وکړو، ادامه به ورکړو. ډېره مننه. خیر سي. او تاسې د امازون کې چې کوم هغه یې خو بخار هغې لکه هغه فرزجات لکه مثلا خلیصار یا ورشل یا د لوستې همدا جدا جدا خرڅېږي که مکمل خرڅېږي؟ نه، دا مکمل خرڅېږي. په یوه ورځ مو ته یوه کسټمر مسیج وکړلو چې زه فقط دغه شپېلکې غواړم، نو بیا مې دغه کوم سپلایر چې و هغې سره مې تماس ونیو چې موږ مجبور یو لوستی جدا هم لیست کو، شپېلکې جدا لیست کو، د دې ترڅنګ چې مکمل بخار خرڅوو، ځکه ځینې خلک هغه ته اړتیا لري، دغه شپېلکو دغه لاستي او د شیانو ته. سمه ده، ډېره مننه. هغې لپاره بیا مجبور یې ته جدا یو لیست کوي. مثلا دلته د لیکل دي افغان پامیر سټینلیس المونیم پریشر کوکر د لیکلی دی، ته بیا فقط هغه ورته لیکې، مثلا دغه د لاستي په اړه به لیکې، یا فقط دغه د هغه په اړه د شپېلک په اړه لیکې، او عکسونه به هم د همدغه پروډکټ مربوط وي. سمه ده. ډېره مننه. خیر سي. کور دې ودان. خواهش کوم. ښه، زه وګورم بل چا لاس پورته کړی که نه، کمنټ ته به راشم، کمنټ کې څوک شته که نه. حسیب الرحمن: My second question is which tools are best for Amazon? Tools, many tools are better for each models. هغه په د سیلر پر اهداف پورې هم تړاو لري او د ده په بلدتیا پورې هم تړاو لري. کولی شي هیلیم 10 هم استفاده کړي، جنګل سکاوټ هم استفاده کړي، نور کوم ټولز چې دي هغه هم استفاده کړي. حتی ځینې خلک د هیڅ ټول نه استفاده کوي، مستقیم ځي د بایر صفحې نه هغه کوي، بیست سیلر ته راځي، له دغه شیانو څخه هغه کوي، خپل تحلیل کوي. نو ټولز کوي، زه خو اکثره د هغه سره علاقه‌مندي لرم، جنګل سکاوټ سره له دې څخه استفاده کوم. او جنګل سکاوټ هم تقریبا پکې هغه د میاشتنۍ هغه چې دی قیمت یې $40 دی شاوخوا، خو موږ او تاسې بیا کولی شو 6 نفر سره راټول شو په شریکه، چون تیر ځل هم بار دغسې کړي دي. په 6 نفري مې یو پلان اخیستی دی، هغه هم اقتصادي تمام شوی دی او هم هغه پروفیشنل هغه م اخیستی دی بنډل. تاسو جنریک پروډکټ د کومو ځایونو نه اخلئ؟ ما ایوب خان جنریک پروډکټ لکه مخکې مې ویلي چې د خوست ښار نه مې اخیستي دي، کابل نه مې اخیستي دي، سعودي عربستان نه مې اخیستي دي، خپله چین نه مې اخیستي دي. هر چېرته چې ماته یو پروډکټ په لاس راغلی دی صرفه مې نه ده پې کړي. خو اوس دغه تقریبا زه USPTO زه تاسو ته راشم، زه د USPTO چېرته چې برانډونه رجسټر کېږي
زه راغلم خپل برانډ مې رجستر کړو، له دې وروسته زه غواړم جنریک پروډکټ خرڅ نه کړم. ټول پروډکټ چې زه خرڅوم نور مې تمرکز په دې باندې دی چې خپل برانډ نوم لاندې خرڅ کړم، او د ما د برانډ نوم هم دغه دی، رینواز. تاسې به یې وګورئ دغه د رجستر دی، په پینډینګ حالت کې دی، مګر زه یې کولی شم سیریال نمبر نه یې پر امازون کې استفاده وکړم، او دا هم د ما د کمپنۍ په نوم رجستر شوی دی. نو تر دا اوسه پورې ما جنریک پروډکټ خرڅول، خو له دې وروسته به له خیر د دغه برانډ نوم لاندې خپل پروډکټ خرڅوم. جنر او بل څه معنا لري؟ لږ یې تشریح کړه. جنریک، او که مقصد د جنریک وي، جنریک هغه پروډکټونه دي چې پر امازون کې د برانډ په حیث رجستر نه وي، او برانډ پروډکټ هغه دي چې د یو برانډ نوم لاندې خرڅیږي. مثلا دغه پروډکټ دا تاسې وګورئ، دغه برانډ دی، سټینلي برانډ دی. دا هیڅوک نه شي خرڅولی. څو کسانو هڅه وکړله چې همدغه برانډ خرڅ کړي، همدغه ډول لیست ورته جوړ کړي. موږ خپله عملاً ولیدل چې د هغوی لیستونه ډي اکټیویټ شول. او د دې دا چې جنریک دی که برانډ دی، هغه دلته معلومولی شي. فرام برانډ دلته یې لیکلي دي. A پلس کانټینټ هم لري، مثلا د دې په ځای چې د ډسکریپشن وي، د قیمه عکسونه اپلوډ کوي، ویډیوګانې اپلوډ کوي، مګر که برانډ رجستر نه وي ته دغه عکسونه او ویډیوګانې نشي اپلوډ کولی. ښه، کوم بل ملګری څه ویل لري؟ موږ سره نور ملګري هم شته دي، استادان ملګري دي. که په دری باندی رحمت رور اگر سوال داری اینجا استاد بانو سادات است، میتونه برات معلومات بده. هر سوالی که داشتی او میتونه به زبان فارسی برات تشریح کنه. او استاد عثمان غنی هم شته دی، هغه هم کولی شي تاسو سوالونو ته جواب درکړي. او که نور پوښتنې مو درلودلې، سبا ته موږ بیا د ټیک ټاک د لارې هم لایف راځو، هلته هم تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ. او ستاسو به راتلونکي کلاسونه د برانډ اپروول طریقه به ښکاره توګه او د برانډ اپروول په اړه به هم تاسو سره معلومات شریک کړو. برانډ او پرایویټ لیبل یو شی دی، او هغه ملګري چې غواړي برانډ رجستر کړي، پروډکټ واخلي، دې ته پرایویټ لیبل هم وایي. چې دا کار زه اوس عملاً شروع کوم. تر دا اوسه پورې ما نه و کړی، ما تر اوسه پورې جنریک پروډکټ خرڅول. دا چې ما څه ډول پروډکټ انتخاب کړی دی، څومره مخکې تللی یم، په بل کلاس کې به یې تاسو سره معلومات شریک کړم. ښه درنو دوستانو، دغه و د مونږه کلاس چې نن تاسو سره شریک شو. تاسو ټولو له ګډون څخه مننه کوو، هیله کوو چې په نورو کلاسونو کې هم ګډون وکړئ، او هغه ملګري چې امازون سره علاقه لري هغه هم را دعوت کړئ، ترڅو دوی ترې مستفید شي. حداقل که امازون نه شروع کوي، امازون ته آماده نه وي، دغه یو بزنس ایډیا ځان سره ولري، د کاروبار یو فکر هم ملګری شي، دا هم غټه خبره ده. نو تر بل کلاس پورې ټول په خدای سپارو. مسعود عمر خیل ورور، زه تا هغه به خلاص کو چې ته څه ویل لرې، نور به کلاس پای ته ورسوو. مسعود عمر خیل کولی شي میک خلاص کړي. استاد محترم سلام. السلام علیکم مسعود عمر خیل ورور. سلامونه استاد محترم، خدای دې کې جوړ او روغ اوسې. استاد وبخښئ د آخر وخت کې مې مزاحمت درته وکړ، هیله کوم. نو دغه یو سوال ده، وبخښئ چې دا زموږ زه مباریال صاحب یو ځای ناست دی، د هغې له خاطره د هغې غږ ماته راځي. نو دغه کم پروډکټونه چې موږ علي بابا کې اخلو، بېرته راځو امازون کې خرڅوو که نه، د دې خامخا یو بل نمونه هم همدې کې خرڅ شوی، خو موږ ته پته نشته. دا کوم ستونزه نه جوړوي؟ په دې اړه به مفصل ډول وغږیږو، خو د تا د سوال په جواب کې لنډ ډول درته ویلی شم چې مثلا همدغه پروډکټ که زه وغواړم، دغه سټینلي پروډکټ
دا سټینلي پروډکټ زه نشم کولی د ده د لوګو څخه استفاده وکم، د ده د نوم څخه استفاده وکم، مګر زه خپله د رینواز پر برانډ په نوم دغه خپله لوګو پر دغه باندې لګوم، بیا هیڅ ستونزه نشته. مګر که زه غواړم چې دغه د سټینلي په نوم په امازون کې خرڅ کړم، نشم یې خرڅولی، اجازه نه راکوي. او برانډ باید موږ خپله جوړ کړو. برانډ چې جوړ نه کړو بیا نه خرڅېږي هسې. برانډ که جوړ کړې د تا په فایده ده، د تا راتلونکی دی، د تا بزنس دی، او که جوړ یې هم نه کړې هم مثلا دغه برانډ نه دی، مثلا دغه د بخار افغان پامیر په رسمي ډول رجستر نه دی، او زه تا ته په سلهاوو نور پروډکټ هم ښودلی شم چې پر امازون کې پر د برانډ په حیث رجستر نه دي. پیج ګیټ مات ټایس مثلا دغه پروډکټونه هیڅ برانډ نه دي، زیاتره برانډ نه دي، صحیح ده مړه. خلک یې جنریک خرڅوي، هر څوک راځي یو لیست یې کړی دی پروډکټ جنریک یې هغه کړی دی، بس مشکل نه جوړوي. او مشکل نه کله جوړ. دا اړه او بس ډېره مننه استاد، همدا سوال مې و ورودان. سمه ده، بس انشاءالله په نورو کلاسونو کې به هم ورباندې بحث کوو. تاسو ټول دوستان په خدای سپارم، ښه ورځ، که چا په ځایونو کې ورځ وي ښه ورځ، که د چا شپه وي ښه شپه، خدای پامان.